السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي وایي هغه انسانان چې د الله کتاب تلاوت کوي او عمل ورباندې کوي او لمونځونه کوي او خیراتونه له هغه څخه کوي چې موږ دوی ته په رزق باندې ورکړي دي، سرا وعلانیه، پټ او ښکاره. دغه خیراتونه د دې دپاره کوي چې هغه الله دوی ته اجر ورکړي. نو الله جل جلاله وایي زه دوی ته پوره اجر ورکوم او ور اضافه کوم یې هم انه غفور شکور. د الله جل جلاله هغه بخښه کوونکی ذات دی او شکر قبلونکی ذات دی. او دغه رنګه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې بل ځای راته وایي آمنو بالله ورسوله وانفقوا. ایمان په الله سره راوړي او د الله په رسول باندې ایمان راوړي او خیراتونه کوي، نفقې کوي. او دغه رنګه الله جل جلاله په بل ځای کې راته وایي الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه. هغه انسانان چې خیراتونه په شپه او په ورځ کې کوي، پټ او ښکاره یې کوي، فلهم اجرهم عند ربهم. دوی لره مزدوري شته په نیز د الله، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په هغه ورځ د قیامت چې وحشت هم وي، بیره هم وي، پر دوی به نه بیره وي او نه به پر دوی باندې وحشت وي. او بل ځای الله جل جلاله راته وایي وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. الله جل جلاله وایي هغه څه چې تاسې خیراتوئ دا د خپلو ځانو دپاره کوئ، ځانو ته ګټه رسوئ. او دغه رنګه بل ځای الله جل جلاله وایي الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. الله جل جلاله وایي هغه انسانان چې لمونځونه کوي او خیراتونه کوي دا په حق سره مؤمنان دي. دوی لره به درجې وي بېلاندې په نیز د الله او مغفرت به او رزق کریم به الله ورکړي، پراخ رزق به الله جل جلاله ورکړي. نو د تصدق د خیرات په حق کې ډېر آیتونه راغلي دي. دا بهرات مبارک څخه روایت وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من یوم تصبح العباد فيه الا وملکان ینزلان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هر هغه ورځ چې انسانانو باندې راځي دوه ملایکې راشو کیږي. یوه ملکه دا وی اللهم آتی منفقا خلفا، یا رب هغه څوک چې خیرات کوي هغه ته عوض و بدله ورکړي. او دومه ملکه بیا داسې ښرا کوي وی اللهم آتی ممسکا تلفا، هغه څوک چې امساک کوي لاسونه یې بند وي پر فقراو، پر یتیمانو، پر کونډو، پر مظلومانو باندې شفقت نه وي، د هغو سره امداد و کومک نه کوي. و یا ربه ته دا دی چې ذخیره کوي د هغه تلپېدل ورکړي. نو هغه بیا موږ وینو چې یا پر هسپتالو ولاړې سي، یا پر خټو به ولاړې سي، یا پر کیسو ولاړې سي. او دغه رنګه ابو هريره څخه روایت وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ملکا بباب من ابواب السماء. یو ملکه ده د اسمان پر دروازه باندې، هغه ملکه داسې اواز کوي وی من یقرض اليوم یجزى غدا. که چا نن ورځ قرض ورکوي سبب یې جزا، سبب یې عوض وویني. یعنې که نوم په دنیا کې چا ښه وکول، هر ښه کول دا د الله سره قرض دی، هر ښه کول د الله سره قرض دی. نو که یو چا نیک کار وکوي وایي سبب یې جزا درکول سي. د سبا څخه قیامت ورځ مراد ده. وملکا بباب آخر، یو بله ملکه وملک بباب آخر، بله ملکه پر بله دروازه د اسمان ولاړه ده. هغه دا ښرا کوي هغه دا دعا کوي اللهم آتی منفقا خلفا و آتی ممسکا تلفا. یا رب هغه څوک چې خیراتونه کوي هغه ته عوض ورکړي، او چې خیراتونه نه کوي د هغه څخه یې واخله. او دغه رنګه د انس رضی الله عنه څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کل الاخلاء ثلاثه، دوستان انډیوالان درې دي. فاما خلیل یو دوست فیقول وای انا معک حتی تأتی قبرک، زه له تا سره یم چې ته قبر ته راځې، چې ته قبر ته ځې تر هغه وخته د سره ملګری یم. دا یو قریب دی. و اما خلیل فیقول لکه یو بیا بل دوست قریب لري، هغه دنیا ده. او بل دوست بیا دا دی چې وای انا معک حیث دخلت و حیث خرجت،
یو بل دوست لري هغه وایي چې که ته هر ځای وې زه در سره یم، که له هره ځایه وتلی زه در سره یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا یو قریب هغه مور و پلار و زامن و ښځه دي چې تر قبره دې رسوي. دغه بل قریب چې دنیا د هغه ستا تر ژونده وله چې روح دې قبض سو بس دی لاس تر څه واخیستله، که موټر دی که دنیا ده که دوکان دی بس ټول ستا له ملکه ووتل. او دریم قریب چې دی هغه عمل دی، که په قبر کې هم در سره یي که په قیامت هم در سره یي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د هغه اخرني ملګري سره چې عمل دی ځان ملګری که نیک عمل وکړه. الله دې اعمال زموږ نیک کړي، الله جل جلاله دې اعمال زموږ اصلاح کړي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبي ذر غفارات مبارك وایي وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تورنا وهو جالس في ظل الكعبة، هغه د بیت الله شریف وسایه تناسو فلما رآني کم وخت چې زه ولیدلم. ابي ذر غفاري راته مبارک راته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې زه ولیدم هم الاخسرون ورب الكعبة، دوی تاوانیان دي قسم دې مې په رب د کعبې باندې. ابي ذر راته مبارک وایي زه کښېنستم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره فقلت یا رسول الله فداک ابي و امي، زما مور و پلار دې تر تا قربان سي، من هم دغه تاوانیان څوک دي؟ ورسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هم الاکثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېرې دنیا والا تاوانیان دي ما سوا له هغه خلکو چې مخ شاته ښي و چپه طرف ته شندي خیراتونه کوي. وقلیل ما هم، دوی ډېر لږ دي هغه خلک چې دومره خیراتونه کوي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت ولا حسد الا فی اثنین، حسد نسته په دوه خلکو، که حسد کېدلی په دوه خلکو سره به حسد کېدلی. رجل اتاه القرآن، الله یو ته قرآن ورکړي فهو یقوم به انا الليل وانا نهار، مې د ورځې تلاوت کوي د شپې. ورجل اتاه الله مالا، یو چاته الله جل جلاله سرمایه ورکړي فهو ينفقه انا الليل وانا نهار، د شپې او د ورځې خیراتونه کوي، د شپې او د ورځې هغه شندنه کوي، د شپې او د ورځې هغه خیراتونه کوي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خیراتونه ډېر وکړو، صدقې وکړو. باید د فقراو پر مساکینو باندې نظر و رحمت سړی وکړي. روایت کې راځي وایي که د دنیا په بل پلو کې یو څوک له لوږې پرېوځي په ورځ قیامت به د دنیا د دا بل پلو کونج خلک الله په ونیسي. سرمایداران به ورته یاره به موږ خو دونه واس هم نه وو چې د دنیا بل پلو ته مو ده ته رزق و ډوډۍ ورسولې وای. الله جل جلاله یې ماښام چې پرېوتې دا احساس و فکر خو به دې کوله ځان سره چې زه خو الله په نس موړ کړم. آیا داسې څوک وي چې په نس به وږي الله تېر ورسوي؟ نو اوس خو د خلکو خپل ځان نه غاړه دي چې څنګه خپل ځان آباد کړي، خپل خواهشات څنګه پوره کړي. د دنیا د دې دپاره نه دی سړی خواهشات کې وکړي، د دې دپاره نه دی سړی ژوند کې سم کړي، دنیا د دې دپاره د سړی آخرت په سم کړي. او دنیا موږ پیدا کړې ده، د هر تاجر هر سرمایدار لاس ته چې دنیا راغلی ده دا د ده په کوشش و په محنت سره ورکوونکي خو الله دی، خو بندګي اسباب ده لټولي دي، خو دنیا موږ نسو پیدا کولی. موږ که مړه سو دنیا بیا موږ نسي راپورته کولی، دنیا موږ نسو پیدا کولی، خو دنیا موږ پیدا کولی سو. نو موږ دومره پر ټینګ یو لکه دنیا چې موږ پیدا کړي یو، موږ دنیا پیدا کړې ده. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مبارک څخه پوښتنه وسوه د دنیا د دنیا په جوال ما خوا به کېږي، هغه تلونکې او راتلونکې ده، تلونکې او راتلونکې ده، او د لاس خیره ده، کله یې لاس کله پاک ډېر سپین کله بیا ډېر خیره ورباندې. نو دنیا چې دغه خیره ده، کله یې کله نه یي. المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، حديث رقم 441 صفحة يوصل ثواب الإنفاق في وجوه الخير
ثقة بالله وتوكلا عليه. حمایت لطفا چینل ما را سبسکرایب کنید.